سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې څلور تازه وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. لومړی امرالله صالح نن ورځ بیا پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي وروسته له دې هیڅ لوړ رتبه او ټیټ رتبه نظامي چارواکي اجازه نه لري چې په شخصي میلمستیاو او بنډارونو کې د نظامي لباس سره لاړ شي. صالح ویلي وروسته له 28 کلونو به یو ځل بیا کابل کې انضباطي پولیس فعال شي. هغه همداراز امر کړی چې د کابل په شاوخوا کې د پولیسو پوستي ختم شي او پر ځای ملي اردو ځای پر ځای شي. صالح زیاته کړې تیرو 3 ورځو کې د خلکو په مرسته او د پولیسو عاجل اقداماتو په نتیجه کې لسګونه مشهور لنډغران او مجرمین نیولي او دا لړۍ به ادامه لري. صالح یادونه کړې چې تیره ورځ له خپل دفتر څخه تر کوره پورې په پښو او پرته له کوم وسلې څخه تللی او له خلکو یې مننه کړې چې د کابل د امنیت په ښه کېدو کې ورسره مرسته کړې ده. دوهم، د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړی نادر نادري وایي تیر ماښام د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي او د مقابل لوري تماس ډلو څو غړو غونډه درلوده او په غونډه کې د اختلافي مواردو پر حل بحث کړی دی. نادري وایي چې د اختلافي ټکو د حل په هدف په جلسات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو خواشیني څرګنده کړې وه او له مذاکراتي پلاوي غوښتي و چې ژر تر ژره د مذاکراتو د پیلېدو لپاره په طرز العمل توافق وکړي. دریم، په څو راتلونکو اونیو کې به د هرات خواف ریل پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله په ایران کې له ایراني چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ باید د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اړیکې پراخې او پیاوړې شي. د په خبره په څو راتلونکو ورځو کې به د هرات خواف ریل پټلۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ بېمخینې ملګرتیا رامنځته کړي او سوداګري به په ټوله سیمه کې وده وکړي. ایراني لوري هم ویلي چې دوی له بیلو لارو هڅه کوي له افغانستان سره ښې اړیکې ولري او د دغه هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. څلورم، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې د کونړ ولایت په مرورې ولسوالۍ کې د ولسي خلکو پر کورونو د پاکستان راکټي بریدونه غندلي او دا کړنه یې د جدي اندېښنې وړ بللې ده. تیره ورځ پاکستاني ځواکونو د مرورې ولسوالۍ د اوسیدونکو پر کورونو راکټي بریدونه کړي چې د ځایي چارواکو په خبره پکې د یوې کورنۍ 15 غړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د بهرنیو چارو وزارت په وینا پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو دوام د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او دا کړنې د مقابل لوري د ژمنو خلاف عمل دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني پوځیان پر کونړ راکټي بریدونه کوي بلکې تر دې وړاندې هم ورته عمل ترسره کړی دی خو افغان حکومت پرې غبرګون نه دی ښودلی. وروستی او لنډ خبر دا چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پاکستان د پارلمان له مشر صادق سنجراني او غړو سره کتلي دي. دواړو لورو د افغانستان پر سوله او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر وایي هڅه کیږي چې افغانان د بهرنیانو له مداخلې پرته په خپلو کې هوکړې سره ورسیږي، سوله وکړي او د جګړو د ختمېدو لپاره یو توافق رامنځته شي.